جنت بیبي وایي 4 کاله کېږي ټیکری نه لرم خو یوه زړه چادر یې په سر کوم. جنت بیبي په غزني ولایت کې یوه هغه غربت ته وهلې او ځورېدلې مور ده چې خاوند یې 4 کاله وړاندې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی او اوس نوموړی د 4 ماشومانو سرپرستي پر غاړه لري. دا وایي خاوند یې یو غریب کاره سړی و، خپله د نانوایي کارونه یې پر مخ وړل چې 4 کاله وړاندې د کابل په 6مه امنیتي حوزه کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې دولت هم تر اوسه ورته د هغه د وثیقې پیسې نه دي ورکړې. په 6مه حوزه کې خانه کې مې د خور کور و، دی له نانوایي چې تو دغه ته د خور کرن په غورس د نانوایي کالي یې په لاس کې وغوټه اتې په هغه ځانمرګی سې ورننوتی په هغې کوڅه کې راویوله. نوموړې له اوښکو په ډکو سترګو وویل په افغانستان کې د هیڅوک زما په څېر کونډې او رنډې نه شي چې نه د پوښتنې څوک لرم او نه مې هم تر اوسه پورې چا لاس نیوی کړی. جنت بیبي وایي د خاوند غمونه څه چې غربت دومره ځورولی یم چې زما انزولې لا تر اوسه واده شوي نه دي خو زما په سر کې سپین لګېدلي دي. د جنت بیبي په خبره خاوند یې ډېر زیات ورته یادېږي او زیاتوي چې هغه ډېر ارمانونه درلودل چې ټول ارمانونه یې خاورو ته ورسره یوړل. هغه یادای هغه کېناستی ناست ولاړه یې ټول راته یادېږي چې کوم د هر وخت زه کېنم په کار باندې مې لا اوښکې تویېږي. ما انځور چې ووینم واده لا نه دي، واده سوي لا نه دي. اولاد په کیسه کې به ووایي، اولاد ته به مې درس وایي، بیخي به په اندړو کې واوسم. دې د پیغور په ډول وویل افغانان په جنګونو کې ننګیالي دي خو خویندې او میندې یې سرتورې ګرځي. د دې په خبره که افغانان رښتیا هم دومره ښه خلک دي له خپل منځي جګړو د تیر شي او خپلو خویندو میندو ته د ټیکري واخلي. دا وایي د خاوند له وژل کېدو سره یې دغه 4م کال ده چې ټیکری نه لري او اولادونو ته یې نور خلک زاړه کالي ورکوي. نه لرم وایم ټیکری ما نه اخیستی دی، نه مې په خپل سر اچولی دی، د دوی په غم کې یم د اولادو. ما نوی کالی نه ده اخیستی، ما نوی چپلکه نه ده اخیستی، د بل اغوندم، د بل شی راته راځي، د بل کوچنیان مې هم اغوندي، د بل زه پخپله هم د بل اغوندم. دغه یو مسلمانه باندې مهربان. دغه مورکۍ له دومره جنجالونو سره بیا هم د سولې ارمانجنه ده وایي چې کشکې یې خدای د دې په ژوند کې د سولې راوستلو ارمان پوره کړي. نوموړې وایي د دې په څېره نورې کورنۍ هم وجود لري چې جګړو یې د کور سرپرستان ترې اخیستي دي. د جنګ دون نفرت لرو په اووم غار ننوځو، په ګنبته ننوځو، په ګنبته کې مې شپه سبا کړې، سورې جنګ مې بمبار مې ټکان مې ډېر بده، ډېر د جنګ ډېر نفرت کوي. خدای دې په ټول افغانستان رڼا کړه، خدای دې په ټول افغانستان کې اسلام راولي چې کراره کرارې سه ټول په کرار کښېنه. خدای دې چې دا کونډې یتیمان نه کوي. د جنت بیبي کوچنی ماشوم عتیق الله وایي ډوډۍ نه لرو، زیاتره وخت ورځې خورو، خو کله چې مې پلار ژوندی و هر څه به یې راته راوړل خو اوس نه کالي لرم او نه هم بوټ. نه اوړه لرو، نه غوړي، نه چای ده، نه بره، دغه ساله مالې چې یا د غویې چې وریځې مې پخ کړي یا دغه خورو یا چې ښایسته نه کالو او دغو ته خولۍ. د یادول وړه ده چې غزني ولایت کې په زرګونو داسې کورنۍ شته چې د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو کې له منځه تللي دي خو اوس یې ژوند په ډېر بد حالت کې تېرېږي. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.